السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ای بلال، ما ته داسې یو عمل وښایه چې ستا په نظر کې په اسلامي اعمالو کې زیات امید عمل وي، ځکه چې ما په جنت کې ستا د پاڼو کشار واورېده. بلال رضی الله تعالی عنه عرض وکړ، ما ته په اسلامي اعمالو کې د ټولو نه د امید عمل دا ښکاري چې زه د شپې یا د ورځې کوم اودس وکړم نو په دغه اودس باندې دومره لمونځ کوم چې الله خوښوي. رواه البخاري او مسلم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وارې جنت په خوب کې ولیده نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د پاڼو د راښکولو اواز یې واورېده. سحر یې ترېنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړ چې ستا هغه خاص عمل څه دی چې د هغه په وجې سره جنت کې هم ته د دنیا په شان ما سره تللی. عرض یې وکړ چې شپه ورځ کې کوم وخت کې چې زما اودس مات شي نو اودس کوم او د هغې نه پس تحیة الوضو لمونځ کوم، څومره چې زما په قسمت کې وي هغه کوم. نو ای مسلمانانو، یعنی په د تحیة الوضو لمونځ کې دومره برکت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په خوب کې په جنت کې ولیدو. نو موږ ته هم دا پکار ده چې کله اودس کوو کم از کم یو 2 رکعاته نفل وکړو. همدارنګه یو بل حدیث کې هم راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وی کوم کس چې اودس وکړي او په کامله توګه اودس وکړي او بیا ودرېږي 2 رکعاته لمونځ وکړي، همداراز چې ظاهري او باطني توجه یې هم د 2 رکعاته لمونځ طرف ته وي، نو وای د دې مسلمان لپاره جنت واجب شو. سبحان الله. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو ته هم دغه توفیق راکړي چې په دغه لمونځ باندې همیشه والی وکړو. امین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.